السلام علیکم، وخت مو په خیر. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمه او وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. ویاند بریالی فیض یم. چارواکي وایي زابل کې سیلابونو 6 کسان وژلي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې 6 کسان وژلي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي تېره شپه رسنیو ته په دې اړه وویل چې تر اوسه پورې په اوبو کې شاوخوا 6 کسان مړه سوي دي او ډېر زیات کورونه باغونه یې له منځه وړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تېرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 40 کسان مړه او تر 100 پورې کسان ټپیان سوي دي. امیر عبداللهیان او امیر خان متقي د هلمند اوبو په اړه خبرې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د هلمند د اوبو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې کړي. د ایران د پارس دولتي خبري اجانس د خبر له مخې په دې خبرو کې نوموړي ګواښ کړي که د هلمند سیند اوبو کې د ایران د برخې مسله اواره نسي نو دا به له افغانستان سره د ایران پر همکاریو منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي خبرداری ورکړي چې هیواد یې هلمند سیند کې له خپلې برخې اوبو څخه نه تیریږي. بلخوا د افغانستان د سرپرست حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د ایران حق په رسمیت پیژني خو که سیند کې اوبه نه وي له کوم ځایه به یې ورکړي. یاد خبري اژانس د امیر خان متقي له کابله لیکلي چې دوی د هلمند اوبو کې د ایران حق ته ژمن دي او چې کافي اوبه وي نو هغه د ایران لوري ته پرېږدي. چین او پاکستان غواړي د سی پیک پروژه افغانستان هم وغځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي د چین او پاکستان ګډ اقتصادي دهلیز یا سی پیک پروژه افغانستان ته هم وغځیږي. تاشکند کې د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په څنډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي هم د افغانستان د اسلامي امارت کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره افغانستان ته د دې پروژې د غځولو خبره کړې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو له خپل چینایي سیال وانګ یي سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به یې د پاکستان او چین ګډ اقتصادي دهلیز یا سی پیک چارې چټکې کړي. دواړو لورو دغه راز ټینګار کړي چې اړتیا ده د ثبات او سولې ټینګېدو لپاره د اسلامي امارت حکومت ټول ګډون وي. دوی د افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو د میکانیزم پر لا فعالولو ټینګار کړي. او وروستی خبر مو دا دی چې د امریکا د استازو مجلس غړو په دې هیواد کې په نیمه اوتوماتیک توپک بندیز منظور کړ. د استازو د مجلس مشرې نانسي پلوسي په دې بندیز سره د بندیز د راګیري غوښتنه کوله او ټینګار کوي چې پخوا هم په دې وسلو بندیز لګېدلی و. سره له دې چې د استازو په مجلس کې ټولو جمهوریت غوښتونکو د دې لایحې پر ضد رای ورکړې او هغه یې د ټاکنو د کال لپاره د ډیموکراټانو تګلاره وبلله خو بیا هم دا لایحه د 219 مثبتو او 214 منفي رایو په اخیستو سره منظور سوه. خو ښایي د سنا په مجلس کې به یې منظوري ودرېږي ځکه چې هلته جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان 50 څوکۍ لري. د کانګریس د استازو مجلس کې دا لایحه په داسې حال منظوروي چې په امریکا کې د وسلوال تاوتریخوالي په هکله د خلکو ترمنځ اندېښنې ډېرې سوي دي. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډ خبرونه همدلته پای ته رسېږي. ښه وخت.